السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې زموږ موضوع دی avoir. avoir څه معنا لري، څنګه او چیرته استعمالیږي. avoir یوه داسې کلمه ده چې په مختلفو ځایونو کې مختلفې معناوې ورکوي. مثلا کله خپله معنا ورکوي، کله د یو فعل سره یا د یو فعل نه مخکې د یو کومکي فعل په صفت راځي، خو لیکن په مختلفو ځایونو کې مختلفې معناوې لري. اوس راځئ چې په دې درس کې دا ټول به وپېژنو چې په کوم ځای کې څه معنا لري. راځئ چې درس شروع کړو. avoir لومړی معنا او اصلي معنا چې مثلا لرلو ته استعمالیږي. avoir معنا لرل، avoir وایي لرلو ته. مثلا دا چې په حال جاري زمانه کې کله استعمالو، بیا داسې استعمالو je لپاره ای یعنی j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. او دا چې د حال جاري زمانې کنژګیزون یا انډینګ دي. که چیرې دا تاسو لپاره زده نه وي، تاسو کولی شئ چې په آی بټن کې یا په ډسکرپشن کې ویډیو وګورئ، هلته هم تشریح کړي دي. اوس راځئ چې مثالونو کې وګورو. avoir معنا لرل. elle a deux enfants. elle a deux enfants. elle a deux enfants. معنا هغه ښځه دوه ماشومان لري. دلته ا کلمه چې شو avoir شو، یعنی avoir شو او معنی لرل، هغه ښځه دوه ماشومان لري. elle a une belle maison. elle a une belle maison. elle a une belle maison. هغه ښځه یو ښکلی کور لري. دلته هم avoir شو، معنی لرل. il a les yeux bleus. il a les yeux bleus. il a les yeux bleus. هغه سړی آبي یا بلو سترګې لري. دلته هم څه شو؟ avoir شو، یعنی معنی لرل. tu as de beaux cheveux. tu as de beaux cheveux. tu as de beaux cheveux. تو ښکلی ویښتان لري. تو ښکلی ویښتان لري. tu لپاره معنا avoir دی. avoir لرل، یعنی تو ښکلی ویښتان لري. il a beaucoup d'amis. il a beaucoup d'amis. il a beaucoup d'amis. هغه ډیر ملګري لري. هغه سړی ډیر ملګري لري. où est-ce que tu peux avoir un permis. où est-ce que tu peux avoir un permis. où est-ce que tu peux avoir un permis. تو چیرته کولی شي چې یو اجازتنامه ترلاسه کړئ، یا تو چیرته کولی شي چې یو اجازتنامه واخلي. un permis معنا اجازتنامه ته وایي، خو لیکن بعضې وخت کې un permis لیسنس ته هم استعمالیږي. لکه لیسنس ته وایي permis de conduire، خو لیکن بعضې وخت کې شارټکټ کې un permis استعمالیږي. صحیح شو. j'ai une petite douleur ici. j'ai une petite douleur ici. j'ai une petite douleur ici. زه دلته لږ غوندې درد لرم. مثلا لاس دی یا په دې چې کوم ځای درد کوي، ولا زه دلته لږ غوندې درد لرم. دا د avoir لومړنۍ معنا و لرل، چې تاسو ته هم پوره تشریح کړو. اوس راځئ چې د avoir دویم معنا وګورو، چې دویم معنا څه دی. avoir mangé. avoir dormi. دلته avoir د یو کومکي فعل په صفت راځي. هر کله چې غواړو موږ پاسې کمپوزي کې یوه جمله جوړ کړو، نو د فعل دویم حالت سره avoir اضافه کوو. ځکه دلته avoir خپله معنا نه لري، خو لیکن دا فعل په دویمه یعنی تیر زمانه کې تبدیلوي. پاسې کمپوزي لپاره کومکي فعل په صفت راځي. لکه avoir mangé معنا خوړلی دی. avoir dormi معنا خوب وکړو. avoir parlé معنا خبرې وکړل. صحیح شو. اوس په مثالونو کې ګورو. j'ai bien dormi. j'ai bien dormi. j'ai bien dormi معنا ما ښه خوب وکړو. دلته avoir دی. j'ai. صحیح شو. dormi دویم حالت دی. dormir دی. j'ai bien dormi معنا ما ښه خوب وکړو.
Il a mangé des pommes. Il a mangé des pommes. Il a mangé des pommes. معنا هغه سړی یا هغې مڼې وخوړل. مانژې وګورئ دویم حالت راغلی، دې نه مخکې اواغ راغی. کله چې مانژې دویم حالت راغی یا یو فعل دویم حالت راغی هغې نه مخکې اواغ راغی، نو دا جمله په تېره زمانه کې دی، یعنی پاسې کمپوزې کې دی. Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu as vu ce film? آیا تا دا فلم لیدلی دی؟ avoir vu یعنی لیدلی دی، تېره زمانه کې شو. Je lui ai parlé hier. Je lui ai parlé hier. Je lui ai parlé hier. ما پرون هغې سره خبرې وکړلې. ما پرون هغې سره خبرې وکړلې. parler avoir parlé یعنی خبرې کړې دي. صحیح شو. ما هغې سره پرون خبرې وکړلې. Il a neigé pendant la nuit. Il a neigé pendant la nuit. Il a neigé pendant la nuit. هغه یعنی هغې اوبازي وکړو، شپې هغې اوبازي وکړو. یعنی il a neigé معنا هغې اوبازي وکړو، pendant la nuit د شپې په جریان کې یعنی شپې. په دغه وخت کې neigé وګورئ دویم د یو فعل دویم حالت دی او هدې نه مخکې avoir راغلی دی، نو دې نه پوه شئ چې دا جمله په پاسې کمپوزې کې دی. هر کله چې غواړو په پاسې کمپوزې کې یو جمله جوړ کړو نو سبجکت نه وروسته avoir او être د کومکي فعلونو په شکل اخلو او ورپسې د فعل دویم حالت لیکو. دا جمله په پاسې کمپوزې کې جوړیږي. اوس راځئ چې د avoir فعل یا بل استعمال وپېژنو چې په بل ځای کې څه معنا ولري. il y a کې هم avoir راغلی دی. دا ا کلمه چې دی دلته avoir فعل دی. صحیح شو. il y a اوس دلته هم avoir د یو کومکي فعل په شکل راغلی دی. il y a ټوله دا کلمه il y a چې دی د شته معنا لري. صحیح شو. شته معنا لري او ا چې دی avoir فعل څخه اخیستل شوی دی. avoir فعل لپاره حال جری حالت دی. il y a معنا شته. il y a quelqu'un à la porte. il y a quelqu'un à la porte. il y a quelqu'un à la porte. څوک په دروازه کې دی. il y a un bon film à la télé. il y a un bon film à la télé. il y a un bon film à la télé. په تلویزیون کې یو ښه فلم دی یا په تلویزیون کې یو ښه فلم شته. il y a des chocolats sur la table. il y a des chocolats sur la table. il y a des chocolats sur la table معنا د میز په سر شوکولات دي یا د میز په سر شوکولات شته. il y a beaucoup de monde. il y a beaucoup de monde. il y a beaucoup de monde دلته ډېر خلک دي. je l'ai rencontré il y a 2 ans. je l'ai rencontré il y a 2 ans معنا ما له هغې سره ملاقات کړی دی 2 کاله مخکې. il y a په لومړنیو جملو کې دی یا اشته معنا ورکو، په آخري جمله کې مخکې معنا ورکو. il y a 2 ans معنا 2 کاله مخکې. دا یو جدا درس دی. دا درس مې مخکې تشریح کړی دی. که چېرې تاسو نه وي لیدلی تاسو کولی شئ چې په آی بټن کې یا ډسکرپشن کې لینک ورکوم هلته وګورئ او چینل ته لاړ شئ هلته هم کتلی شئ. avoir envie. avoir envie. avoir envie دلته هم avoir د کومکي فعل په صفت راځي یعنی avoir envie دا دواړه چې سره یو ځای وي نو دا د غوښتلو معنا ورکوي. غوښتل. j'ai envie de te discuter. j'ai envie de te discuter. زه غواړم j'ai envie معنا زه غواړم de te discuter چې تا سره خبرې وکړم. tu as envie de me voir. tu as envie de me voir. تو غواړې چې ما سره ووینې. tu as envie معنا تو غواړې چې ما سره ووینې. il a envie de te parler. il a envie de te parler. il a envie de te parler هغه غواړي چې تا سره خبرې وکړي. avoir envie معنا غوښتل.
صحیح شو؟ یعنی نو، وو او ایل جمع لپاره هم همداسې استعمالیږي. avoir faim. avoir faim معنا وږی دی. صحیح شو؟ وږی. مثلا j'ai faim زه وږی یم. j'ai faim j'ai faim معنا زه وږی یم. tu as faim معنا ته وږی یې. tu as faim معنا ته وږی یې. il a faim معنا هغه وږی دی. دلته avoir faim faim معنا وږی ته وایي. avoir faim معنا وږی یم وږی یې دغه معنا ورکوي. دلته هم د یو کومیکي فعل په صفت راغلی. avoir faim معنا وږی دی. j'ai faim زه وږی یم. tu as faim معنا ته وږی یې. il a faim معنا هغه وږی دی. nous avons faim معنا موږ وږی یو. vous avez faim معنا تاسو وږی یاستی. ils ont faim معنا هغوی وږی دي. صحیح شو؟ avoir peur avoir peur avoir peur معنا ویره درلودل. j'ai peur de te perdre j'ai peur de te perdre j'ai peur de te perdre ستا د لاسه ورکولو ویره لرم. یعنې زه د دې ویره لرم چې تا د لاسه ورنه کړم. il a peur de chien il a peur de chien il a peur de chien هغه د سپي څخه ویره لري. همداسې نور ټولو سبجکتونو یعنې ضمیرونو لپاره استعمالیږي. مثلا nous avons peur vous avez peur ils ont peur معنا هر شی نه چې ویره لري هماغې نوم به ورپسې اخلي. مثلا il a peur de chien هغه سپي نه ویره لري. نور همداسې ټولو سبجکتونو لپاره استعمالیږي. avoir mal avoir mal avoir mal معنا درد درلودل. j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête زه په سر کې درد لرم. یعنې زما سر درد کوي. il a mal au ventre il a mal au ventre il a mal au ventre هغه په خېټه کې درد لري. یعنې هغه خېټه خوږیږي. صحیح شو؟ هر یو سبجکت لپاره همداسې استعمالیږي. مثلا tu as mal à la tête il a mal à la tête nous avons mal à la tête vous avez mal à la tête ils ont mal à la tête. څوک چې یو درد لري avoir mal. صحیح شو؟ سبجکت اخلي ورپسې avoir mal اخلي ورپسې د هماغه درد نوم اخلي. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستی. که چیرې کوم مشکل لرئ یا کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې تاسو لپاره به تشریح کړم. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه ښه.